مسکا جانې نن هېڅ ښه نه یم. اړتیا لرم چې ارام وکړم. کیدای شي درک مې کړې او اجازه راکړې یوازې اوسم. وی خدا جانې ما نه غوښتل چې تا خفه کړم. یوازې مې غوښتل چې حالت دې ښه شي. که پوهېدی چې ته ستړې نو هېڅ مې ټوکې درسره نه کولې. پوهېږم ځینې وخت څوک اړتیا لري چې خپل احساسات کنټرول کړي او ښه ملګری هغه ده چې خپل ملګري درک کړي او ارامه فضا ورته چمتو کړي. په بشپړ ډول یې درک کوم. ځینې وخت موږ فکر کوو چې خندا او شوخي مرسته کوي، خو تر ټولو ښه مرسته به دا وي چې یوازې ورته غوږ ونیسو او په څنګ کې یې واوسو. مننه چې پوهېږې، خو یوازې اړتیا لرم چې ځان ته وخت ورکړم. هدا جانې موږ همدلته یو، که غواړې خبرې وکړې. سلام نازولو زده کوونکو. علیکم السلام ښوونکي. خدا جانې ښه یې؟ ښه یم هو ښوونکي. خو څېره دې بل څه وایي هدا جانې. که غواړې نو کولی شې چې د یو څو شېبو لپاره د باندې وځې او ژوره ساه واخلې، ځکه چې د فضا بدلون هم کولی شي چې موږ او تاسې ته یو ښه احساس راوبخي. سمه ده ښوونکي، کیدای شي چې راسره مرسته وکړي. زموږ نازولې هدا جانه اوس څنګه ده؟ ښه یم ښوونکي. ډېر ښه. سلامونه ګرانو لیدونکو. که چیرې د خفګان او د غم احساس کوئ نو ښه ده چې د یو څو شېبو لپاره مکس وکړئ، ژوره ساه واخلئ او خپل ځای بدل کړئ. دغه کار در سره مرسته کوي تر څو وکولی شئ چې یوه ښه پرېکړه وکړئ. ښوونکي خو ما اورېدلي وو چې د غوسې پر وخت یو ګیلاس سړې اوبه څښل ډېره مرسته کوي. دقیقاً مسکا جانې. رښتیا هم کله چې بهر لاړلم ځان ته مې وخت ورکړ او فکر مې وکړ، بیا پوهه شوم چې غوسه مې تاسو پورې اړوند نه وه، ځکه د مخه په کور کې د فشار لاندې ومه. او بیا پوهه شوم چې ټول غبرګون مې منصفانه نه و له تاسو سره. وبخښئ چې تاسو مې هم خفه کړی. هېڅ مې فکر نه و کړی چې څه ووایم. کومه خبره نه ده، مهمه خبره دا ده چې اوس ښه احساس لرئ. موږ تل در سره یو. مننه. رښتیا هم چې ستاسو په شان د ملګرو درلودل یو لوی نعمت دی. په هر حال اوس زه د 12 ټولګي د بیولوژي د مضمون درس پیلوو. نو ځانونه م چمتو کړئ، زه د درس عنوان راولم. د درس عنوان به راته خدا جانه ووایي. ښوونکي زموږ د نن ورځې د درس عنوان نیورونونه او عصبي تحریک دی. مننه هدا جانې. نو راځئ چې د دې درس موخې هم وګورو. د زده کړې موخې. زده کوونکي به د دې درس تر پایه وکولی شي چې نیورون وپېژني، حسي نیورونونه له حرکي نیورونونو څخه تفکیک کړي، د داخلي او بهرنیو لاملونو د درک د څرنګوالي په هکله مالومات ترلاسه کړي. ښه خوږو زده کوونکو، تېر لوست مو خامخا په یاد دی. د څه شي په هکله و؟ هو ښوونکي، د عضلاتو او حرکتونو په هکله و. او همدارنګه هغه حرکتونه چې د عضلاتو ارادي او غیر ارادي حرکتونو پورې اړوند و لوستلي مو. ډېر ښه. نو خپل لوست له یوې پوښتنې سره پیلوو. خوږو زده کوونکو، تاسې راته دا ووایئ چې زموږ بدن څرنګه کولی شي او د څه شي په واسطه کولی شي چې خپل فعالیتونه لکه خوراک، کار کول، فکر کول او پرېکړې کول کنټرول کړي. د هغه عضلاتي غړو په مرسته چې اړوند فعالیت پرې ترسره کوو، لکه خوراک د خولې په مرسته، تګ د پښو په مرسته او داسې نور. کیدای شي د مغزو په مرسته کنټرول شي. بله، ستاسو دواړو نظرونه ډېر ښه وو، خو د کره پوهاوي او ځواب لپاره یو ځل سکرین ته وګورئ. ګرانو زده کوونکو، انسانان یو ځانګړی سیسټم لري چې د عصبي سیسټم یا نروس سیسټم په نامه یادیږي. د دغه سیسټم په مرسته د بدن ټول داخلي او بهرني لاملونه درک او د بدن د ټولو غړو فعالیتونه او غبرګونونه په منظم ډول کنټرول او اداره کیږي. ښوونکي زما ځواب سم دی، ځکه مغز هم هماغه عصبي سیسټم دی. بله، دقیقاً مسکا جانې. اوس نو د دې لپاره چې عصبي سیسټم ښه سم وپېژنئ، راځئ چې په هکله یې یوه انځوریزه کڅوړه وګورو. د انسان عصبي سیسټم د یوه کمپیوټر په شان پیچلی او حیرانونکی سیسټم دی. خو دا چې کمپیوټر د انسان د لاس جوړه شوې وسیله ده، نو له کمپیوټر سره د پرتلې وړ نه دی. د دغه بدلون لامل د هغوی په ماهیت پورې اړوند دی. کمپیوټر یوازې یو ماشین دی، په داسې حال کې چې مغز د نیورونونو په نامه له میلیونونو ځانګړو حجرو جوړ شوی دی.
آیا پریکړې او تصورات هم عصبي سیستم پورې اړوند دي؟ هو خدا جانې دغه سیستم د شعوري فعالیتونو، فکر، پریکړو او داسې نورو فزیکي او ذهني فعالیتونو د ساتنې مرکز دی. ښوونکې تاسو نیورون یاد کړ. کیدای شي د نیورونونو په هکله لږ څه ډېر معلومات راکړئ؟ ولې نه شهزاد جانې سکرین ته پام وکړه. د نیورون په هکله درته معلومات درکول کیږي. نیورون د عصبي سیستم اصلي جوړښتیز او وظیفوي واحد دی. د انسانانو مغز له میلیونونو نیورونونو څخه رامنځته شوی چې د اندازې، بڼې او اوږدوالي له اړخه سره توپیر لري. خو مهم ټکی دا دی چې له دغه نیورونونو څخه یو زیان وویني او یا له منځه لاړ شي، د هغې پر ځای به بل تولید نشي، چې دغه موضوع د عصبي سیستم د ساتنې ارزښت دوه چنده کوي. او همدارنګه یو نیورون له دریو اساسي برخو څخه جوړ شوی دی چې حجروي جسم یا سیل باډي، ډنډرایټ یا ډنډرون او د اکسون برخې دي. دا حجروي جسمونه څه شی دي او له څه شي جوړ دي؟ مسکا جانې دا چې حجروي جسم څه شی دی، راځئ چې پر سکرین وګورو. حجروي جسم یوه سایتوپلازمي کتله ده چې سایتوپلازم، هسته او حجروي غړي یعنی سیلولر اورګانیلز لکه مایتوکاندریا او ګلچي جسمونه لري. حجروي جسم کروي ښکر لرونکې بڼه لري، یعنی کرونا وایرس ته ورته ده، خو په دې توپیر سره چې ښکر لري. نه شهزاد جانې حجروي جسم یا سیل باډي په بېلابېلو بڼو لیدل کیږي، لکه ستوري ته ورته بڼو، څوزلي او بیضوي. نو دا حجروي جسم څه دنده لري؟ حجروي جسمونه پیغامونه له ډنډرایټ څخه اخلي او دغه پیغامونه وروسته له پروسس څخه بیا اکسون ته لیږدوي. نو بیا دغه ډنډرایټونه پیغامونه د کوم ځایه ترلاسه کوي؟ شهزاد جانې لومړی خو ښه دا ده چې ډنډرایټونه وپېژنو، بیا به وروسته درته ووایم چې ډنډرایټونه خپل پیغامونه له کومه ترلاسه کوي. د ډنډرایټ اصطلاح د ډنډرون په نامه له یوناني کلمې څخه اخیستل شوې ده چې د ونې معنا ورکوي. ډنډرایټونه کوچنۍ پروتوپلازمیکي ریښتې دي چې له حجروي جسم پیل او وروستی برخه یې د پیغامونو د پیلیدونکي په نامه یادیږي. او ډنډرایټونه بیا په خپل ترتیب سره پیغامونه له نورو عصبي حجرو څخه را اخلي او حجروي جسم ته لیږدوي. او د نیورون بله برخه چې اکسون ده، اوږدې پروتوپلازمیک ریښتې دي چې له حجروي جسم څخه یې امتداد موندلی دی او نورو نیورونونو او عضلاتو ته د عصبي پیغامونو د لیږد دنده لري. د اکسون ترمینل دندې څه شی دي او ولې پرې د ترمینل نوم ایښی دی؟ خدا جانې په لاتین ژبه کې ترمینل د وروستي په معنا دی، د دې لپاره چې دغه برخه د اکسون وروستی برخه ده، نو ځکه په دې نامه یادیږي. ښوونکې دا د اکسون ترمینلونو دنده څه ده نو؟ د دې لپاره چې د اکسون د ټرمینلونو پر دنده او فعالیت باندې ښه پوه شئ، سکرین ته وګورئ. د اکسون ترمینلونه یا اکسون ټرمینلز له نورو نیورونونو سره د پیغامونو د راکړې ورکړې دنده لري. ښوونکې په یو مخکینی انځور کې پر نیورون د پوښ کلمه لیکل شوې وه. کیدای شي په هکله یې لږ معلومات راکړئ؟ ولې نه شهزاد جانې، سکرین ته پام وکړه، معلومات درکول کیږي. معمولا نیورونونه د یو سپین پوښ په ذریعه چې د مایلین پوښ یا مایلین شیټ په نامه یادیږي پوښل شوي دي. ځینې عصبي ریښتې دغه پوښ نه لري. هغه نیورونونه چې دغه پوښ لري د اکسون په امتداد پیغامونه په چټکه توګه لیږدوي. یعنې دا پوښ د پیغامونو په چټک لیږد کې ونډه لري. بله، او په ضمن کې د اکسون قطر هم د پیغامونو په لیږد کې مهمه ونډه لري. یعنی په هره اندازه چې د اکسون قطر لوی وي، پیغامونه زر لیږدوي. ښه ګرانو زده کوونکو، که تر دې دمه کومه پوښتنه لرئ نو کولی شئ چې ویې پوښتئ. نه ښوونکې، پوښتنه نه لرو. نو ځو لنډه دمه نیسو او زر بیرته راګرځو. درنو لیدونکو، خوږو زده کوونکو، د بیولوژي د ښوونیزې خپرونې دویمې برخې ته ښه راغلی. تاسو د نیورون او د دندو د درس لیدونکي یاست. ښه نو ګرانو زده کوونکو، موږ تاسو مخکې ولوستل چې یو نیورون له دریو برخو څخه جوړ شوی دی چې هره برخه یې ځانګړې دنده لري. آیا پوهېږئ چې نیورونونه په څو ډوله دي؟ ښوونکې نیورونونه په دوه ډوله دي، حسي نیورونونه او حرکي نیورونونه. ډېر ښه. نور؟ هېڅ خبره نه ده، سکرین ته پام وکړئ چې درته تشریح کوم.
نیورونونه د دندې له اړخه په 3 ډوله دي چې عبارت دي له حسي نیورونونه یا سنسري نیورونز، حرکي نیورونونه یا موټر نیورونز او ارتباطي نیورونونه یا اسوسییټیو نیورونز. او اوس هم زه پر سنسري نیورونز یا حسي نیورونو باندې بحث کوو. خوږو زده کوونکو دغه کوم انځور چې تاسې ګورئ دا د حسي نیورونونو یوه بشپړه بڼه ده. حسي نیورونونه خپل پیغامونه له حسي آخذو څخه راخلي او عصبي مرکزي سیستم یعنی مغز او شوکي نخاع ته لیږدوي. د حسي نیورونونو ډنډرایټونه د حسي غړو لکه ژبې او پوستکي سره نښلیدلي دي او ورسره اړیکه لري. یعنی د نیورونونو ټول غړي لکه د اکسون ترمینالونه، په خپله اکسون، حجروي جسم، د میالین پوښ او ډنډرایټونه د یو بل په همغږۍ سره پیغامونه ترلاسه کوي او مرکزي عصب ته یې رسوي. بله دقیقاً شهزاد جانې. زما په ان مهم او اساسي کار ډنډرایټونه ترسره کوي. بله مسکا جانې، لکه څرنګه مو چې ولوستل د حسي نیورونونو ډنډرایټونه له حسي غړو لکه پوستکي او ژبې سره په اړیکه کې دي او پیغامونه لیږدوي. اوس به هم په ګډه سره لاړ شو حرکي نیورونونه به ولولو. حرکي نیورونونه پیغامونه له مرکزي عصبي سیستم څخه ترلاسه کوي او هغه تطبیقونکو غړو یا افیکټر لکه عضلاتو او بېلابېلو غدو ته رسوي. یعنی حرکي نیورونونه د پیغامونو د حرکت او لیږد سبب کیږي. بله خدا جانې. ښوونکې موږ تر دې ځایه پورې 2 ډوله حسي او حرکي نیورونونه ولوستل او په دې پوه شولو چې په ټوله کې یې دنده د پیغام لیږدول دی. د دریم ډول چې ارتباطي نیورونونه دي دا څه شی دي؟ ډېره ښه پوښتنه یې وکړه شهزاد جانې. نښلونکي نیورونونه یا هم ارتباطي نیورونونه هغه نیورونونه دي چې د مغز او د شوکي نخاع ترمنځ ځای لري او د حرکي او حسي نیورونونو ترمنځ اړیکه رامنځته کوي. د دغه نیورونونو ترمنځ کومه بل اړیکه هم شتون لري؟ هو مسکا جانې، د دې نیورونونو ترمنځ یو بل اړیکه هم شته ده. وګورئ. د حسي نیورونونو وروستی برخه د حرکتي نیورونونو له ډنډرایټونو سره او د حرکي نیورونونو د اکسون وروستی برخه له بېلابېلو تطبیقونکو یا افیکټر غړو لکه عضلاتو او غدواتو سره چې د غبرګون د رامنځته کېدو لامل کېږي نښتې او ورسره په اړیکه کې ده. ښوونکې دغه نیورونونه د ټول پیغامونه مثلا خوښۍ، خفګان او ضربې پر وړاندې یو شان عکس العمل ښیي او که نه عکس العمل یې د اطلاعاتو ډول ته په کتو توپیر کوي. وګورئ خوږو زده کوونکو، کیدای شي چې په راپور رسونه کېږي د عمل سرعت دواړو سره یو شان وي، خو د غبرګون ډول یې په بشپړه توګه د یو بل سره توپیر لري. رښتیا خدا جانې، ستا د پوښتنې سره ماته یوه بله په زړه پورې موضوع رایاده شوه چې عصبي تنبیه ده. نو په دې موضوع باید موږ او تاسې ډېرې خبرې وکړو، خو مخکې له هغې غواړم له تاسو څخه یوه پوښتنه وکړم. آیا پوهېږئ کله چې یو لاس د اور سره ولګېږي نو انسان باید د خپل ځانه څه غبرګون وښایي؟ خپل لاس لرې کوي. کس نه به د خپل لاس اور او سرو شیانو ته نږدې کړي. نه مسکا جانې، ما وویل چې تاسې وانګېرئ چې دا پیښه وشوه، نو هغه وخت کې بیا هغه کس له خپل ځانه څه غبرګون ښیي؟ ښوونکې دا چې د انسان پوستکی داسې آخذې لري چې د درد او د تودوخې د بدلون پر وړاندې حساس دي چې له امله یې دغه آخذې د بخاري تودوخې یا نورو تودوخو په مرسته تنبیه او تحریکېږي او کس معمولا خپل لاس په چټکۍ سره له اور څخه لرې کوي او له ځان څخه چټک غبرګون ښیي. شاباس. او دغه غبرګون د عصبي سیستم له کبله دی چې د احتمالي ګواښونو په وړاندې د کس د ساتنې لپاره ترسره کېږي. ښوونکې زه سمه پوهه نه شوم. تنبیه او تحریک څنګه د دې لامل کېږي چې موږ خپل لاس له اور څخه لرې کړو؟ لکه څرنګه چې مخکې خدا جانې هم وویل، تنبیه د حسي نیورونونو په مرسته د مخ ته لیږدول کېږي او هلته له درک او تشخیص څخه وروسته د ارتباطي نیورونونو په مرسته انګیزه له حسي نیورونونو څخه حرکي نیورونونو ته لیږدول کېږي. او تاسو مخکې ولوستل چې د حرکي نیورونونو وروستی برخه د لاس له عضلاتو سره نښلیدلې ده او بالاخره انګیزه د لاس عضلاتو ته لیږدوي او په دې وخت کې د لاس عضلات خپل ځان راټولوي او د حرارت څخه لرې کېږي. ښوونکې ستاسو له خبرو مې داسې برداشت وکړ چې د یو غړي له سوځېدو د مغز تر خبرېدو او بیرته د سوځېدلي ځای ته د پیغام په رسېدنه کې 3 واړه نیورونونه حسي، حرکي او ارتباطي ونډه اخلي. دقیقاً شهزاد جانې، خو یوه بله خبره هم په یاد ولرئ چې د نیورونونو پیغامونه د برقي پیغامونو په توګه حرکت کوي. وګورئ.
خوږو زده کوونکو په کوم ځای کې چې د یوه نیورون اکسون د بل نیورون له ډنډرایټ سره نښلیږي یوه کوچنۍ تشه شتون لري چې دغه تشه د سینپسي تشې په نامه یادیږي. ښوونکي دا ساینپسي تشه څه دنده لري؟ خو دا جانې په سینپسي تشه کې انتقالي نیورونونه د نیورو ترانسمیټر یا عصبي لیږدونکو په نامه یو ډول کیمیاوي مواد ترشح کوي چې دغه مواد د ترلاسه کوونکي نیورون د ډنډرایټ په واسطه ترلاسه کیږي او برقي پیغامونه رامنځته کوي. خو دغه عصبي پیغامونو لیږد د ساینپس له لارې ترسره کیږي. ښوونکي دا د ساینپ تشه په خپله څه شی دی؟ مسکا جانې ساینپ د دوه نیورونونو د نښلیدو ځای ته وایي او یا هم ویلی شو چې هغه برخه چې د پیغام لیږدونکي او پیغام اخیستونکي نیورون ترمنځ پرته ده د ساینپس په نامه یادیږي. دغه نیورونونه څرنګه سره اړیکه نیسي؟ سکرین ته پام وکړه درته تشریح کیږي. د نیورونونو ارتباط په موقتي توګه ترسره کیږي، یعنی کیمیاوي مواد چې په ساینپس کې ازادیږي پیغامونه لیږدوي. وروسته له دې چې دغه مواد له یوه نیورون څخه بل نیورون ته لیږدول کیږي د هغوی ترمنځ اړیکه قطع کیږي. یعنې نیورونونه په کیمیاوي توګه سره اړیکه ټینګوي او د پیغام رسېدو څخه وروسته اړیکه له منځه ځي. بله خو دا جانې بالکل همداسې ده. ښوونکي په مړو موجوداتو کې نیورونونه غیر فعاله دي؟ هو مسکا جانې ځکه چې د بدن حجرې غیر فعاله دي. کومه بله پوښتنه؟ نه ښوونکي بله پوښتنه نه لرو. نو ځو لنډه دمه نیسو او د فعالیت برخې ته له دمې څخه وروسته راګرځو. خوږو ملګرو د فعالیت برخې ته ستړي مشئ. په دې برخه کې به یو په زړه پورې فعالیت ترسره کړو چې د بیولوژي له خوږو زده کوونکو سره به یو ځای پر مخ یوسو. نو تاسې هم کولی شئ چې دغه فعالیت له موږ سره په ګډه او یا هم د خپرونې څخه وروسته په خپلو کورونو کې ترسره کړئ. ښوونکي زموږ دا فعالیت څه شي په هکله دی؟ زموږ نننی فعالیت د نیورون په هکله دی. تاسو به د شته وسایلو څخه په کار اخیستنې سره د نیورون موډل چمتو کوئ. بیا به له تاسو څخه یوه یې تشریح کوي او د نورو پوښتنو ته به ځواب وایئ. نو کیدای شي ښوونکي لږ لارښوونه وکړئ؟ ولې هیر مو شو چې مخکې مو د نیورون انځورونه له غړو سره یې ولوستل؟ ښوونکي یعنې هغه انځورونه مو چې ولیدل هغې انځورو ته په کتو به دا موډل جوړوو؟ بالکل. ښه نو شهزاد جانې کیدای شي چې ته د فعالیت د اړتیا وړ توکي لیدونکو ته هم ور وپېژنې؟ هو ښوونکي موږ د یو عصبي نیورون د جوړولو لپاره څو مهرو، قیچۍ، رنګه نیچو، لیبلې او شکاستیب ته اړتیا لرو. شاباس ډېر ښه. نو اوس به هدا جانه موږ تاسو ته ووایي چې یو نیورون له څو برخو څخه جوړ شوی دی. ښوونکي نیورون له 3 برخو څخه جوړ شوی دی، سیل باډي، ډنډرایټونه او اکسون څخه. شاباس. نو اوس راګرځو خپل فعالیت ته. هدا جانې ته د نیورون د حجروي جسم برخه چمتو کړه. شهزاد جانه به هم د اکسون ټرمینلونه چمتو کړي او همدارنګه مسکا جانه به هم د نیورون د میالین برخه چمتو کړي. سمه ده ښوونکي. نو پایلې کړو. خو پایلې کړې له خیره. دغه د ښوونکي ما د اکسون موډل چمتو کړ. دغه اوږده ریخته اکسون دی او دغه ګلابي هم ډنډرایټونه دي او د ډنډرایټونو په څوکه کې هم د اکسون ترمینلونه دي چې پیغامونه د نیورون نورو برخو ته رسوي. شاباس. شهزاد جانې اوس نو دا موډل ماته راکړه تر څو چې ماته ښوونکي کوم کار ښودلی ته دا موډل چمتو کړی پر دې ترسره کړم. دا د ښوونکي ما هم چمتو کړ. ډېر ښه. اوس نو موږ ته او خوږو لیدونکو ته دا ووایه چې څه شی دې وکړل او تر کومه مخته لاړې؟
لکه څرنګه چې وینې ما دغه مورې د نیورون د اکسون په رښتۍ کې قطار کړي تر څو په دغه موډل کې د میالین لایه چمتو کړم. په دې ترتیب سره د میالین د لایې موډل هم چمتو شو او د هدا جانې کارونه پاتې دي تر څو د نیورون دغه موډل بشپړ شي. شاباس ډېر عالی. خو دې نه ویل چې د میالین دغه پوښ څه دنده لري؟ د اکسون چارپیره د میالین دغه لایه د دې لامل کیږي چې پیغامونه په چټکۍ سره په لږ انرژي ولېږدوي. آفرین، شاباس. اوس نو دغه موډل دې ورکړه خدا جانې ته هغه برخه یې چې په جلا توګه سره چمتو کړې ده له دې موډل سره یې ونښلوي تر څو د نیورون موډل بشپړ شي. سمه ده. مننه مسکا جانې. ښوونکي ما لومړی په جلا توګه لکه څرنګه مو چې ویلي وو حجروي جسم له ډنډرایټونو سره چمتو کړ چې بیضوي شکل لري او په دې برخه کې مې له اکسون سره ونښلول. ډېر ښه، آفرین. خو دې نه ویل چې حجروي جسم په عصبي نیورون کې څه دنده لري؟ ښوونکي حجروي جسم پیغامونه له ډنډرایټونو څخه اخلي او یا هم داسې وایم چې پیغامونه له ډنډرایټونو څخه راوځي او حجروي جسم ته دننه کیږي. د پروسس نه بعد بیا اکسون ته لیږدول کیږي. ګرانو زده کوونکو خدای دې وکړي چې تاسې هم دغه موډل همدغه شان چمتو کړی وي. که چیرې له موږ سره نوي یوځای شوي یئ او یا غواړئ چې د بیولوژي دغه خپرونه او یا هم نورې خپرونې ترلاسه کړئ نو کولی شئ چې هغو پتو ته چې د سکرین لاندې ښکاري مراجعه وکړئ. هلته ستاسې لپاره ټول درسونه چمتو دي. ښوونکي ډېر په زړه پورې فعالیت و، یعنې اوس د نیورون په دندو او په جوړښت باندې ښه سم پوه شو. ډېر ښه. ښه نو مسکا جانې ته موږ ته دا ووایه چې نیورون د دندو له اړخه په څو ډوله دی؟ ښوونکي نیورون د دندې له اړخه په درې ډوله دی: حسي، ارتباطي او حرکي. آفرین مسکا جانې. نو شهزاد جانه به موږ ته دا ووایي چې موږ تاسې نیورون څه ډول تعریف کړی و؟ نیورون د عصبي سیستم جوړښتیز او وظیفوي واحد دی. ډېر ښه. که کومه پوښتنه نه لرئ نو لاړ به شو د زده کړې د پایلو په لور. نه ښوونکي پوښتنه نه لرو. نو پام وکړئ سکرین ته چې د زده کړې پایلې وګورو. د زده کړې پایلې. زده کوونکو زده کړل چې عصبي سیستم یو پیچلی او مغلق سیستم دی چې د نیورون په نامه له ځانګړو حجرو څخه جوړ شوی دی. یو نیورون له دریو برخو څخه جوړ شوی دی: حجروي جسم، ډنډرایټ او اکسون. حسي نیورونونه پیغامونه له حسي آخذو څخه ترلاسه کوي او مرکزي عصبي سیستم یعنی مغز او نخاع ته لیږدوي. حرکي نیورونونه پیغامونه له مرکزي عصبي سیستم څخه ترلاسه کوي او هغه تطبیق کوونکو غړو یعنی افیکټر لکه عضلاتو ته لیږدوي. ارتباطي نیورونونه په مغز او نخاع کې ځای لري او د حسي او حرکي نیورونونو ترمنځ اړیکه ټینګوي. د زده کړې پایلې مو ولیدې او اوس به لاړ شو وګورو چې زموږ د راتلونکي درس عنوان څه شی دی. راتلونکي درس هورمونونه او د کړنو همغږي. ښه نو ګرانو زده کوونکو نړۍ مننه چې تر دې دمه مو زموږ ملتیا وکړه او د 12م صنف د بیولوژي خپرونې لیدونکي وئ. تر بلې خپرونې مو په پاک راز سپارم. ښې چارې.